سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له دیر نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د غبرګولي 13مه چې د 2015 زیږدیز کال د جون له 21 سره برابر ده. زه شبنم وزیری یم او تاسو ته له دیر نیوز سرویس څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان امنیتي وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو 3 میاشتنی راپور اسلامي امارت افغانستان په اړه ناسم معلومات او پروپاګاندا وباله. د مولا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د سټینډرډ عالی شورا څلورمه غونډه د بې کیفیته وارداتو پر کنټرول او د سټینډرډ عالی شورا له لوري تصویب شوي سټینډرډونو په تطبیق ټینګار وشو. د عامه روغتیا وزیر او د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې مشر لیدنه. جلالی د افغانستان روغتیايي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د اسلامي امارت او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ نوی پړاو. د کرنې وزیر مولوي عطاالله عمري له روسیې سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا او د صادراتو او وارداتو په برخه کې د بدیل لارې په لټه کې دی. ایران او اسرائیل نن یو ځل بیا پر یو بل توغندیز بریدونه کړي. په مقابل کې حوثیانو د اسرائیلو په ځپلو کې له ایران خپل ملاتړ څرګند کړ. او اوکراین ته د روسیې وړاندیز سمدستي خبرې کولی شي اوکراین له بشپړ سقوط وژغوري. د خبرونو تفصیل. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو له ادرسه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه 3 میاشتنی راپور پروپاګاندا وباله. نوموړي وویل چې یاد راپور کې د افغانستان په اړه ناسم معلومات خپاره شوي او هڅه شوې چې د افغانستان د فعلي وضعیت په اړه تشویشونه ایجاد شي. نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو او ورته نورو ادرسونو څخه همیشه د افغانستان په اړه ناسم تصویر وړاندې کیږي. هڅه کیږي چې د افغانستان حالات خراب وښودل شي، په پرمختګونو سترګې پټې شي او د کوچنیو پیښو په غټ ښودلو سره خلکو ته اندېښنې پیدا شي. مجاهد غرض وویل چې د ملګرو ملتونو په راپور کې جنایي پیښې هم امنیتي پیښې تعبیر شوي دي، په داسې حال کې چې دغه ډول جنایي پیښې په نورو هیوادونو کې له افغانستان څخه ډېرې ترسره کیږي. نوموړي یو ځل بیا هیوادوالو ته د پوره امنیت او ثبات ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې افغانستان له بل هر وخت ډېر امن دی او خلک د شرعي نظام تر سیوري لاندې آرام ژوند کوي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د سټینډرډ عالی شورا څلورمه غونډه ترسره شوه. یاده غونډه کې مولا عبدالغني برادر اخوند وویل چې په هیواد کې د اقتصادي ثبات او د عامو هیوادوالو د روغتیا خوندي ساتلو په موخه اسلامي امارت د بې کیفیته وارداتو د کنټرول لپاره یو لړ مهم او ګټور ګامونه پورته کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي امارت د سټینډرډ عالی شورا له لارې هڅه کړې د هیواد په کچه د معیارونو په برخه کې منظمې پالیسۍ جوړې او یو همغږی، شفاف او د اعتبار وړ سیستم رامنځته کړي څو د هیواد ټول سکتورونه ترې ګټه واخلي. نوموړي د غرض د سټینډرډونو د تطبیق کمیټې ته سپارښتنه وکړه چې د سټینډرډ عالی شورا له لوري تصویب شوي سټینډرډونه او د ازمایښت کړنلارې په ښه ډول تطبیق کړي. د اسلامي امارت کرنې وزیر د روسیې د کرنې وزارت مرستیال سره لیدنه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا او د صادراتو او وارداتو بدیل لارې په اړه خبرې کړي. د اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري د روسیې 2015 اقتصادي کنفرانس په څنډه کې د روسیې د کرنې وزارت مرستیال سره لیدنه کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو په برخو کې د همکاریو پراختیا او د کرنیزو محصولاتو لکه غنم او تیلو د صادراتو او وارداتو، د اوبو لګولو د سیستمونو ښه والي او په دې برخه کې د نویو ټکنالوژیو کارولو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې کړي. د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د صادراتو او وارداتو پر بدیلې او نږدې لارې هم بحث کړی.
د عامه روغتیا وزیر د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې له مشر سره ولیدل. د اسلامي امارت عامه روغتیا وزارت ویلي چې د یاد وزارت چارسمبالي مولوي نور جلال جلالي په خپل کاري دفتر کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې له مشر تاریا واټر ډال سره لیدنه کې د روغتیا ملي پالیسۍ سره سم د خدماتو په وړاندې کېدو ټینګار وکړ او د یادې کمیټې څخه د نیمه روغتیایي زده کړو برخه کې د افغان محصلینو د روزنې او د افغانستان روغتیایي سیستم د پیاوړتیا په موخه د همکاریو غوښتنه وکړه. دغه راز د ناروې کمیټې مشر په یادو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. د پاکستان له زندانونو سلګونه افغان بندیان آزاد او هیواد ته راستانه شول. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې د غبرګولې میاشتې له 28 تر 13 نیټې پورې 560 تنه افغان بندیان چې د پاکستان په بندخونو کې بندي وو آزاد او هیواد ته راستانه شول. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې یاد کسان چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي وو له یوې ورځې څخه تر 3 ورځو پورې د بند موده تیره کړې. وزارت زیاته کړې چې یاد کسان د بشري مرستو د ترلاسه کولو په موخه خپلو اصلي مینو ته لیږدول شوي. کورني خبرونه هم دومره وو. اوس به زموږ همکار عزیر صافی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. مننه شبنم چې د هیواد له وروستیو حالاتو مو خبر کړو. اوس هم پام وکړئ څو بهرنۍ خبرونو ته. نن سهار ایران او اسرائیل یو ځل بیا پر یو بل توغندیز بریدونه کړي. اسرائیلي چارواکو ادعا کړې چې د ایران د سپاه قدس ځواک 2 مهم غړي سعید ایزادي چې د فلسطین کورس مشري کوله د قم په ښار کې او بل پوځي قومندان بهنام شهریاري په تهران کې وژلي دي. ایزادي د اسرائیل لخوا د حماس د بریدونو د همکار په توګه یاد شوی او شهریاري بیا د وسلو د انتقال شبکې مسؤل بلل شوی دی. بل لور ته ایرانی چارواکي وایي تر هغو چې ګواښونه نه وي ختم شوي د اټومي پروګرام په اړه خبرو ته نه کینی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ټینګار کړی چې هیواد یې د فشار لاندې د خبرو تاب نه لري. نوموړي پرون په جنیوا کې له اروپایي چارواکو سره ناسته لرله خو ولسمشر ټرمپ ته دغې ناستې پر پایلو شک ښودلی او ویلي دي چې ایران اصلا له امریکا سره خبرې غواړي نه له اروپا سره. بلخوا د اسرائیلو استازي په ملګرو ملتونو کې ویلي تر څو چې د ایران اټومي برنامه له منځه نه وي وړل شوي جګړه نه درېږي. حوثیان وایي له ایران سره یو ځای د اسرائیلو په ځپلو کې برخه اخلو. د یمن حوثي یاغیان چې د څو کلونو راهیسې د یمن واک په لاس کې دی ویلي دي چې له ایران سره نیغ په نیغه همغږۍ کې دي چې د اسرائیلو پر ضد خپل بریدونه سمبال کړي. حوثیان وایي د دوی وروستي بریدونه نه یوازې د فلسطینیانو بلکې د ایران د ولس د ملاتړ لپاره ترسره شوي دي. د دې ډلې ویان یحیی ساري ادعا کړې چې د دوی توغندي د ایران له بریدونو سره هم مهاله د اسرائیلو پر ښارونو توغول شوي دي. که څه هم اسرائیلي ځواکونو ځینې بریدونه شنډ کړي خو ډیری یې بریالي شوي هم دي چې ځینې سیمې یې وځپي. حوثیان یوه شیعه ډله ده چې د ایران په ملاتړ یې د یمن کنټرول ترلاسه کړی دی. اردوغان د نتنیاهو حکومت د سیمې د سولې تر ټولو ستر خنډ دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو پر حکومت سختې نیوکې وکړي او ویل چې دا حکومت د منځني ختیځ د سولې لپاره تر ټولو ستر خنډ دی ځکه چې د اسرائیلو دوامداره بریدونه د سیمې بېثباتۍ ته لمن وهي. اردوغان دا څرګندونې د شنبې په ورځ په استانبول کې د اسلامي همکاریو سازمان د یو 50مې غونډې پر مهال وکړي. نوموړي وویل چې اسرائیل په خپله موخه ملکي تاسیسات ویجاړوي چې پکې روغتونونه، ښوونځي، جوماتونه او کلیساوې شاملې دي او همداراز بېګناه ښځې او ماشومان وژني. اردوغان ویل زه دا خبره په څرګنده او له ډب پرته کوم. د دغو ظلمونو، دغو بریدونو او ویجاړیو سره د نتنیاهو حکومت د سیمه ییزې سولې تر ټولو ستر خنډ دی. نوموړي دا هم ویل چې د غزې خلک د داسې ناوړه وضعیت لاندې ژوند کوي چې حتی د نازي آلمان د حشر ځایونو نه هم بدتر دی. اردوغان د هټلر د واکمنۍ یادونه هم وکړه او ویل چې د نتنیاهو صهیونیستي ارمانونه یوازې نړۍ د یو بل ناورین پر لور وړي لکه څنګه چې هټلر نړۍ اور ته واچوله. د اردوغان دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شخړه لا پراخه شوې او نړیواله ټولنه د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله اندېښمنه ده. دا د ترکیې له لوري د اسرائیلي حکومت پر ضد یو له تر ټولو توندو نړیوالو غبرګونونو څخه ګڼل کیږي. ټرمپ د استخباراتي ادارې راپور رد کړ. وایي چې د ایران مشر د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل حکومت د ملي استخباراتو د مشري څرګندونې رد کړي او ویل چې هغه غلطه ده. وروسته له هغې چې هغې کانګرس ته وویل چې ایران د مهال اټومي وسلې نه جوړوي او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د دغه هیواد د بند شوي اټومي وسلو پروګرام ته بیرته اجازه نه ده ورکړې. دا څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د مارچ 25مه د کانګرس غړي ټولسي ګبارډ یو راپور وړاندې کړ چې پکې د امریکا د استخباراتي ټولنې ارزونه بیا تکرار کړه. دغه ارزونه دا ده چې ایران د مهال د اټومي وسلو جوړولو کوم فعال پروګرام نه لري او هیڅ داسې شواهد نشته چې وښيي دا هیواد اوس اټومي وسلې جوړوي. خو ټرمپ د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل زه اهمیت نه ورکوم که استخباراتي اداره زما له خبرو سره مخالفت لري. نوموړي ادعا وکړه چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په وروستیو پړاوونو کې دی او دا څرګندونې د استخباراتي ادارو له ارزونو سره ښکاره ټکر لري. د ټرمپ دا دریځ یو ځل بیا د سپینې ماڼۍ او استخباراتي ادارو ترمنځ د اختلاف نښه ده، لکه څنګه چې مخکې هم د روسیې، شمالي کوریا او منځني ختیځ په موضوعاتو کې لیدل شوې وه. داسې ښکاري چې ټرمپ هغه معلوماتو ته ترجیح ورکوي چې د نتنیاهو لخوا ورکړل شوي دي او د امریکا د استخباراتي ادارو راپور ناسم بولي. ګوتنیوینکي وایي دا ډول څرګندونې ملي امنیت ته زیان رسوي او استخباراتي معلومات سیاسي کوي. خو د ټرمپ ملاتړي استدلال کوي چې نوموړی د واشنګټن له زړو او ناسم فرضیاتو سره مقابله کوي. فلسطیني فعال محمود خلیل له 3 میاشتو بند وروسته آزاد شو. محمود خلیل فلسطیني فعال او د کولمبیا پوهنتون پخوانی محصل د امریکا د کډوالۍ په توقیف کې 3 میاشتې وروسته د محکمې په حکم خوشي شو. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د ټرمپ ادارې لخوا د فلسطین د ملاتړو پر ضد چلند پراخ غبرګونونه راوپارول. خلیل د هغه محصلینو له ډلې و چې د امریکا په پوهنتونونو کې د فلسطین په ملاتړ لاریونونو مشري کوله، که څه هم رسمي دلیل یې مهاجرتي سرغړونې وي، خو نیونه یې سیاسي بلل شوې. د هغه توقیف د بشري حقونو ډلو، وکیلانو او محصلینو نیوکې راوپارولې او دا یې د بیان ازادۍ پر ضد اقدام وباله. ټرمپ اداره هڅه کوي دا ډول لاریونونه د یهود ضد دریځونو سره وتړي او پر ضد یې اقدامات وکړي. او د پای خبر هم دا چې د دفاعي لګښت پر سر د اختلاف له امله جاپان د امریکا سره ناسته لغوه کړه. جاپان هغه ناسته چې ټاکل شوې وه له امریکایي چارواکو سره د دفاعي همکاریو په تړاو وشي لغوه کړې ده. دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې واشنګټن له توکیو وغوښتل د خپلو پوځي لګښتونو اندازه زیاته کړي. سرچینې وایي امریکا د چین د پراخېدونکي نفوذ او د شمالي کوریا د ګواښونو په غبرګون له جاپان غواړي چې نور هم زیات مالی او پوځي مسؤلیت پر غاړه واخلي. خو جاپاني چارواکو د دغې غوښتنې د بیان طریقه نامناسبه بللې او تر دې وروسته یې د غونډې لغوه کولو پریکړه کړې ده. ناسته چې د دواړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو لوړپوړیو چارواکو پکې ګډون لره د امنیتي همکاریو د پیاوړتیا یوه مهمه مرحله ګڼل کېده. شنونکي دا پیښه د واشنګټن او توکیو ترمنځ د ستراتیژیک څرک اختلاف ګڼي، چیرې چې امریکا له خپلو متحدینو غواړي فعاله ونډه واخلي، خو جاپان د خپلو سوله ییزو اصولو له کبله تل له پراخ پوځي ښکېلتیا ځان ژغورلی. بهرني خبرونه همدومره و. د سپورټ له ډګره به مو زموږ همکاره شبنم وزیري خبر کړي. له عزیر سفینه په مننې چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته. غزني کې د غدیر جام تر نامه لاندې د فوټسال سیالیو 4م پړاو د شایسته پنج برادران لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسید. یادې سیالۍ د دې ولایت په مرکز کې د یوې ورځې لپاره د 8 لوبډلو ترمنځ ترسره شوې چې پایلوبه د شایسته پنج برادران او پیروزي لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. په پایله کې شایسته پنج برادران لوبډلې 3 ګولونو په توپیر خپلې سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د اتلولۍ مقام یې خپل کړ. دغه راز د یاد ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د 24 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ وشوې. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه د شاهین مرکز او ناوار آباد لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پایله کې شاهین مرکز لوبډلې خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 3 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د 8 لوبډلو ترمنځ د ځوانانو هڅولو او ورزش ته د ودې ورکولو په موخه د شپږیزې کرکټ لیګ لومړی پړاو سیالۍ پیل شوې. د یادو سیالیو په لومړۍ لوبه کې توتو صدخیلو ځوانانو لوبډلې خپلې سیالۍ پټلو سټار لوبډلې ته د 250 منډو په توپیر ماتې ورکړه او بریا یې په خپل نوم کړه.
د غرض د سپورت له ډګره وروستی خبر هم دا چې د میدان وردګ په مرکز کې د 5 کلبونو د 40 ورزشکارانو ترمنځ د رسمي لوبو او سپورت سابق لومړي پړاو ټاکنیزې سیالۍ وشوې چې یوه ورځ یې دوام وکړ. دغه سیالۍ چې د تنکیو ځوانانو، نویو ځوانانو او لویانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې، په پایله کې 12 تنه غوره ورزشکاران د یاد ولایت منتخبې لوبډلې ته غوره شول. نننۍ خبري خبرونه هم دومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر او یوټیوب زموږ خپرونې خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.